د نجلۍ په زړه کې مینا، په لاسونو کې دعا او په ګامونو کې هوډ وو. خو شیطان چې د مینې، دعا او هوډ دښمن دی، خپله تر ټولو لویه وسله یعنی نهیلي راواخیسته، په نجلۍ پسې ورغی. د شیطان دا وسله د جال غوندې ده، له بني آدمه تاویږي او په ځان کې رانغاړي. نجلۍ د نهیلۍ په جال کې ایساره شوه او له مینې، دعا او هوډ یې پردی کړه. دغه وخت یو فرشته راغله چې نجلۍ سره مرسته وکړي. له جاله یې راوباسي، خو نه توانېده، ځکه فرشتې صرف له هغه چا سره مرسته کوي چې په خپله هم لاس په کار شي. خو نجلۍ دومره ناهیلې وه چې هیڅ حرکت یې نشو کولی. شیطان چې دا منظره ولیده، په کټ کټ یې وخندل. د شیطان خندا یو ګوډ میږي واورېده، بده ورباندې ولګېده. ګوډ میږي چې د غنمو غټه دانه په ډیر زحمت کشوله، نجلۍ ته ځان ورښکاره کړ چې ګوندې د ده له ژونده څه زده کړي او د نهیلۍ له منګلو راووځي. د ګوډ میږي لیدل د نجلۍ لپاره غیبي الهام شو. په ځان کې قوت ولید او ځان یې وخوځاوه چې د نهیلۍ له جاله راووځي. دغه وخت فرشتې هم ورسره مرسته وکړه او نجلۍ له نهیلۍ راووته. د نجلۍ په زړه کې مینه، په لاسونو کې دعا او په ګامونو کې هوډ و، او شیطان تښتېدلی و.